ډیوه پتنګ د دې ماشومې او بابا د ټول عمر مالی مسؤلیت په غاړه اخلي. مشهوره افغانه ډیوه پتنګ چې په بهر کې ژوند کوي وایي د هغه ماشومې او بابا د ټول عمر مالی مسؤلیت په غاړه اخلي چې زلزله کې هر څه له لاسه ورکړل. د پکتیکا، خوست او پکتیا ولایتونو کې زلزلې بیخي زیات زیان اړولی دی چې روغې کورنۍ پکې له منځه تللي دي. په همدغه کې د یوې ماشومې او بابا عکس ډیر لاس په لاس کیږي چې د کورنۍ نور ټول غړي مړه او یوازې دوی پکې ژوندي پاتې شوي. اوس ډیوه پتنګ د دغه دواړو مالی مسؤلیت اخلي. هغه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي ښکلي او معصوم نجلۍ خپل پلار او مور او د کورنۍ ټول غړي له لاسه ورکړل. له دې مظلومه او بېوسه بابا جانې په دې عمر کې هر څه واخیستل. ځینې دردونه هیڅ دوا نه لري. همداراز زیاتوي زه غواړم د دې ښایسته ماشومې او بابا جان د ټول عمر لپاره مالی مسؤلیت په غاړه واخلم.